الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، نبیه مدثر یم. راځو نن د اووم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم فصل څلورم عنوان د څلورم لوست د نایتروجن تر عنوان لاندې مطالعه کوو. د نایتروجن په اړه د نایتروجن پیژندګلوي، همدارنګه د نایتروجن استعمال ځایونه، د هغه ترڅنګ د نایتروجن لاسته راوړنه، د نایتروجن فزیکي خواص او کیمیاوي خواص به انشاءالله الرحمن مطالعه کوو. لومړی راځو د نایتروجن د پیژندګلوي څخه یې را شروع کوو چې نایتروجن څه ډول ګاز دی. لومړی دا چې نایتروجن د پیریاډیک ټیبل یو عنصر دی چې د تودوخې په 10 سانتي ګریډ کې عموما په ګاز حالت کې وي. همدارنګه درلودونکی د ان د سمبول دی او د پیریاډیک ټیبل د ا د 5م ګروپ د عنصرونو د جملې څخه دی. نایتروجن ګاز د هوا تقریبا داسې یو ګاز دی چې په زیات اندازه په طبیعت کې شتون لري. د اټموسفیر 15.5% کتله جوړوي. د اټموسفیر 15.5% کتله جوړوي. همدارنګه 88% حجم د اټموسفیر د نایتروجن په واسطه سره تشکیلیږي. همدارنګه نایتروجن په ترکیبي ډول سره په پروټینونو په جوړښت کې، همدارنګه په خاصه توګه د غوښې، هګیو، همدارنګه د ماهیانو، لوبیا او داسې نورو حبوباتو په جوړښت کې رول لري. د انسان د بدن تقریبا 3% برخه تشکیلوي. که د نایتروجن فزیکي خواص ته راسو، نو نایتروجن یو بې خونده، همدارنګه بې بویه او همدارنګه بې رنګه ګاز دی. داسې یو ګاز دی چې نه خوند لري، نه بوی لري او همدارنګه نه رنګ لري. نایتروجن ګاز د تودوخې په -195 سانتي ګریډ کې، کله چې د تودوخې درجه -195 سانتي ګریډ ته کښته سي، نو نایتروجن ګاز عموما په مایع حالت باندې بدلیږي. کله چې د تودوخې درجه د دغه درجې څخه نوره هم کښته سي، معنا -209.8 سانتي ګریډ ته کښته سي، نو دغه ګاز منجمد کیږي، په جامد حالت باندې بدلیږي. دا چې د نایتروجن ګاز کیمیاوي فعالیت کم دی، نو ځکه یونانیانو دې ګاز ته یو بل نوم هم ورکړی دی. دې ګاز ته یې ازوت ګاز ویلی دی. ازوت خپله چې دی د ټمبل په معنا دی. دا ځکه دغه نوم ورته ورکول سوی دی ځکه چې نایتروجن کیمیاوي فعالیت چې دی هغه ډیر کم دی، نو ځکه یې دغه نوم ورته ورکړی دی. که چیرې د نایتروجن کیمیاوي تعاملونو ته راسو یا کیمیاوي خواصو ته راسو، نو داسې ویلی سو چې د ځینې مشهوره تعاملونه چې دي د هغو د جملې څخه یو دا دی چې د تودوخې په 25 سانتي ګریډ کې نایتروجن ګاز د مګنیزیم سره تعامل سرته رسوي، مګنیزیم نایتراید لاسته راوړي. معنا دا چې د تودوخې په 25 سانتي ګریډ کې چې کله یو سولیډ مګنیزیم راسي د نایتروجن ګاز سره یو ځای سي، نو د دې څخه په نتیجه کې د دې د کیمیاوي تعامل څخه په نتیجه کې مګنیزیم نایتراید په لاس راځي. د دې د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې مګنیزیم نایتراید په سولیډ حالت کې لاسته راځي. دا د دې د کیمیاوي تعاملونو د جملې څخه یو مشهوره تعامل دی. دلته نایتروجن ګاز په ګاز حالت کې دی، مګنیزیم په سولیډ حالت کې دی، او مګنیزیم نایتراید چې لاسته راځي هغه هم په سولیډ یا هم په جامد حالت کې دی. د دې ترڅنګ د دې یو بل تعامل د زیات فشار، زیاتې تودوخې په شتون کې د هایدروجن ګاز سره نایتروجن ګاز تعامل سرته رسوي او یو مهم صنعتي مرکب د امونیا په نامه سره جوړوي. یعنی کله چې زیات فشار او زیاته تودوخه شتون ولري، نو دغه هایدروجن ګاز او همدارنګه د نایتروجن ګاز دې دواړه یو د بل سره کیمیاوي تعامل سرته رسوي، چې د دغه کیمیاوي تعامل په نتیجه کې د دې څخه د امونیا ګاز په لاس راځي، چې د امونیا ګاز یو مهم صنعتي مرکب دی چې په صنعت کې د دې څخه ډېره زیاته استفاده کیږي. NH3 یو مهم صنعتي مرکب دی چې د امونیا په نوم سره یادیږي، چې په مستقیم ډول د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه په لاس راځي کله چې زیات فشار او تودوخه شتون ولري. همدارنګه د نایتروجن ځینې مهم مرکبونه لکه د شورې تیزاب چې ورته وایي، یا د نایتروجن درلودونکي تیزاب ورته ویل کیږي، همدارنګه ډېر زیات نور مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې نایتروجن رول لري.
راځو د نایتروجن لاسته راوړنې ته څنګه کولی شو چې نایتروجن لاسته راوړو. د نایتروجن د لاسته راوړلو څو طریقې دا چې مخکې مو وویله چې نایتروجن ګاز د اټموسفیر زیاته برخه جوړوي. معنا دا چې د هوا د 3/4 برخه د نایتروجن په واسطه سره تشکیلیږي. د هوا 3/4 برخه د نایتروجن په واسطه سره تشکیلیږي. د هوا 3/4 برخه د نایتروجن په واسطه سره او همدارنګه 1/5 برخه د اکسیجن په واسطه سره تشکیلیږي. معنا دا چې نایتروجن د اکسیجن څخه ژر په ایشېدو راځي او همدارنګه له هوا څخه دی سره کم کېدلی شي، جلا کېدلی شي. یعنې د لاسته راوړنې یوه طریقه یې دا شوله. همدارنګه د لاسته راوړنې بله طریقه یې داسې ده چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه نایتروجن ګاز لاسته راوړلی شو. کله چې مثلا امونیم نایتریت راواخلو، دا امونیم نایتریت مرکب راواخلو، دا مرکب تجزیه کو. امونیم نایتریت مرکب راواخلو او دا تجزیه کو. د دې د تجزیې څخه هم نایتروجن ګاز د دې ترڅنګ 2 مالیکوله اوبه لاسته راځي. نایتروجن ګاز او 2 مالیکوله اوبه په لاس راځي. یعنې د امونیم نایتریت مرکب د تجزیې څخه کله چې دغه مرکب څکو کو، دا مرکب تجزیه کو، د دې مرکب د تجزیې څخه هم نایتروجن ګاز او د دې ترڅنګ 15 مالیکوله اوبه لاسته راځي چې دغه ته هم چې ویل کېږي دې ته د نایتروجن د لاسته راوړلو یوه طریقه ویل کېږي. همدارنګه د نایتروجن کارول چیرې کولی شو د نایتروجن څخه استفاده وکړو یا چیرې نایتروجن کارول کېږي. د نایتروجن د کارولو د ځایو څخه یو تر ټولو مهم ځای دا دی چې نایتروجن د کیمیاوي سرو په لاسته راوړلو کې ډېر رول لري. یعنې کیمیاوي سرې زیاتره د نایتروجن درلودونکي وي او نایتروجن په کیمیاوي سرو کې یو مهم عنصر دی. د دې ترڅنګ دا عنصر د نباتاتو د غذایي موادو له مهمو توکو څخه دی. د دې ترڅنګ نایتروجن ګاز چې دی په ډېرو مهمو مرکبونو لکه د شورې تیزاب، باروتو او همدارنګه چاودېدونکو توکو په جوړولو کې دی کارول کېږي. همدارنګه نایتروجن ګاز په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړي او یوریا چې د هغه خپله کیمیاوي سره ده چې په زراعت کې د دې څخه زیاته استفاده کېږي. یعنې مهمه خبره دا ده چې نایتروجن ګاز څخه په د سرو په جوړولو کې زیات استفاده کېږي. یعنې د زیاتو سرو مهم عنصر چې دی هغه د نایتروجن په نوم سره یادېږي یا هم نایتروجن دی. دا د نایتروجن لنډه پیژندګلوي. د دې ترڅنګ د نایتروجن څو کیمیاوي تعاملونه، همدارنګه د نایتروجن لاسته راوړل. زموږ مشکل یې کولی شئ چې په کومنټ کې راته ووایاست. تر بیا پورې ښه ورځ او ښې چارې.